دوستانو هیله د جوړ به یاست. موږ له غزني څخه بامیانو ته په چکر یا په منظره باندې راغلي یو. دا اوس له بامیانو چې محرکت وکړو روان یو د بند امیر په طرف باندې. نو خدای دې وکړي چې تاسې د موږ د سفر ټول هغه مرحله را سره وګورئ تر پایه او د بامیانو ولایت له لرغوني منظرو او عجیبو ځایونو څخه په لیدلو باندې خوند واخلئ. نو دا دی موږ سفر شروع ده او د سفر په جریان کې اوس زه یو ترنم کوم. ځینې ملګري دوستان د ترنم غوښتنه کوي او ځینې بیت هغه وایي یو شی هم خوند نه کوي. خو خیر نو راځمه. خدایا په څنګه کبرجنه لالې دې واړولم زه پسې مرمه خو هغه مې پکې سکینه ده. ما دومره مینه ورکړه ټول خلک حیران دي راته د نه بغیر مې بل څوک په حافظه کې نه ده. خدایا په څنګه کبرجنه لالې دې واړولم زه پسې مرمه خو هغه مې پکې سکینه ده. نشه مې کړې او مات مې شي خمار لکه د مار په سترګو کې یې خدایا څه تاثیر دی څه جادو دی او په سترګو کې یې خدایا څه تاثیر دی څه جادو دی راکړی چې ماته په زړګي باندې ګزار نشه مې کړې او مات مې شي خمار لکه د مار نشه مې کړې او مات مې شي خمار لکه د مار. قدرمنو لیدونکو دا هم د بامیانو ولایت مربوطه ساحه ده او دا بند امیر ته دا لاره تللې ده. موږ له بامیانو ښار نه راووتو او اوس روان یو د بند امیر په طرف باندې. نو تر دې ځایه پورې پوخ سړک ده او ډېره ښه لاره ده. نو له دې وروسته مخکې به کیدای سي داسې پوخ سړک ختمیږي او بیا وروسته خامه سړک ده. خو تر دې دمه ډېر ښه ډېر خوشحاله او ډېر ښه سفر هم را کړی ده. ښې منظرې هم کړي دي. نو که کله وخت بیا راخلاص دغه عجایب هم په یاد دي. ډېر خوندور سفر و ډېره خوندوره ساحه وه او دا هم موږ نور مخته ځو او له تاسې سره به خپل معلومات او خپل د لارې سفر منظرې شریک. سلامونه دوستانو هیله د جوړ به یاست. دا هم د بند امیر مربوطه ساحه ده. ډېره خوندوره ډېره شنه ډېره سرسبزه منطقه ده. موږ اوس تقریبا څو دقیقې وخت لرو چې بند امیر هغه ځای ته چې د موټرونو تمځای ده یا پکې سیلانیان لپاره خیمې او امکانات برابر شوي دي.
سیلانیانو د موټرونو لپاره پارکینونه او اتاقونه او رستورانتونه مسافرخانې دي. نو تاسې وینئ چې دلته څومره کار ته نور اړتیا ده او څومره ډېر کار شوی دی. توکل په خدای سوکه سوکه به دغه ټول ارمانونه دې موږ تاسې پوره کېږي. سلامونه قدرمنو دوستانو، هیله د جوړ به یاست. له تاسې سره مو وعده وژمنه کړې وه چې موږ به تاسې ته د بند امیر یا د بامیانو د سفر هره نقطه او هر هغه اساسي ځای چې د سیلانیانو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي او یا سیلانیان ورته راځي، نو دا هماغه نقطه ده چې دا بند امیر ده او دا د بند امیر اوبه دي او په دې کې کښتۍ تاسې وینئ سیلانیان راغلي دي د افغانستان په شمول د نړۍ له ګوټ ګوټ له لرو لرو هېوادونو خلک راغلي دي او دلته سیل کوي. نو په بند کې تاسې ښایسته کښتۍ وینئ او په دې کې ماشومان، سپین ږیري، زاړه واړه ځوانان ټول خپل هوس او خپله خوشحالي کوي. یقین دې وسه ما چې هم دونه خوند راکړی ده، دونه بد ساعت مې پکې تېر شوی ده چې دلته یو سړی په کښتۍ پسې ځړېدو، یارې ورکښته کېدم سړی ته هم پسې وځړېد. بیا هم ول سړی لرې که پښه به دې ونیو هلته ګوره وغوته ګوره هلکه پام که هلکه پام که. نو دا ډېره ضرور خبره دا ده چې اوبه موږ تاسې تر سویې لوړې دي، اوبه موږ تاسې تر قدرت لوړې دي. نو له اوبو سره همیشه هر ځای کې هر بند ته چې تاسې ځئ، هر حوض ته چې تاسې ځئ، له اوبو سره احتیاط ډېر ضرور ده. د احتیاط باید ورسره وکړل شي چې تر څو خدای مه کړه د چا ژوند له خطر سره مخ نه شي. قدرمنو لیدونکو، هیله د جوړ به یاست. دا هم د موږ د سفر اخرنۍ خدای پاماني مرحله ده. نو بند امیر کې مو ډوډۍ وخوړه، میلمستیا وه، کور یې ودان، میلمه پالنه یې وکړه، ډېره مننه. نو دا دوه ډاکټر صاحبان هم را سره د کښتۍ ملګري دي او دا یې له موږ سره کور ودانۍ وایو. ډېره مننه کوو چې دوی له موږ سره دا همکاري کوي چې پایډل وږي. یقین دې وسه په دې رقم باندې و دا پایډل ورته کشت، ولې په دې کې دا انجرني ډېره ده. انجرني هلته ګوره هلته ګوره هلته ګوره بس بس ګیر ته واچو په اول ګیر کې ځه لالا یې په اول ګیر کې ځه چې دوهم ته وانه چوي. خدا پامان دی خدا پامان دی دوای به کړی نه نه لامبو مې چیرې زده شي بیا به دا چې دراز را وګرځه ډاکټر صاحب دا چې دراز داسې دوره در کومه نه نه سیده دی سیده یو ځان دغه نیدو مکه همدې دې څه ووایه که نه مړه بس چې خو دغه حاجي صاحب دغو مې ولیدو یقین دې وسه دونه پرې خوشحاله شوم والله ځان چنان خدای دې خوشحاله لره. دلته غوټو ذاتي دا ځوانان دي سره دا د ما په غاښ سړی نه ده راغلی ادې دغه لږ مشران چې ولې نه ولې نه ستړی ماشه اوه بخیر خیرات تکراری څنګه ځوانانو سره څنګه ګوره ماما غلط نه کې له ورور سره باسکل نیمای نه کې همدغه ځای د خلطک دی کېده څنګه کراچي همدلته خلک دي د لمر ته یې کې اکبلنګ څه وخت را سره اکبلنګ درځه وخت سره سره و بیا خوله ته وده دا ماما د غو سره به یاري عکس واخ یو لاندې ډاکټر صاحب یو لاندې وکړه
راته ښه پټکای په سر کې ځاک سره و تو به درته ماما ته غو به یار څنګه یې والله شکر ده الحمدلله د کوم ځای کاسه ویږي بازار ما ښه ماشاءالله ماشاءالله به جذاب ده و ذاتي ګپه خدای دې سم دا پټکی کې ښه ګپه کېږي دا پټکای سره چې دوري کې ذاتي ګپه نه ماش خلاص یو واکس پک سره الله پاک جل جلاله د ټول ملګری دوستان ژوندي لري دا سیدا سي په ژوند کې لږ وخت د نورو کارونو ترمنځ ترڅنګ منظرې چکر دغسې پارکونو ته بندونو ته چکر له ملګرو سره وتلو ته ډېره سخته ضرور ده واقعا دومره خوشحاله سو چې له حد نه زیات زه په دې پوهېږم چې دا د ما صحت ته روغتیا ته به دې چکر ګټه رسولي نو له یوه نقصې دوا به یې خلاص کړی نو دا کار په نظر کې ونیسئ راځئ کله اتې که دلته یې که بل ځای خو مقصد ګرځئ